مخکې له دې چې ګناه وکړې نو په یاد ولره چې ستا رب په ټولو پټو او ښکاره اعمالو باندې ناظر او باخبره دی. په یاد ولره چې کرام الکاتبین ملایک دې ټولې خبرې او اعمال لیکي. هغه وخت در په یاد کړه چې د زنکدن پر وخت به د یوې نیکۍ محتاج اوسې. دا مه هېروه چې د قبر سختۍ او تیارې نه رڼا کیږي مګر په لمونځ او نیکو اعمالو سره. په یاد ولره چې د محشر په ورځ به ټول انسانان لوڅ او عریان ولاړ وي. اعمال به یې ارزول کیږي او د هر چا عملنامه به هغه کس ته د هغه د اعمالو مطابق په چپ یا ښي لاس ورکول کیږي. لمر به د 1 میل په فاصله کې رانږدې شي او انسانان به د سختۍ او ویرې له لاسه په ډېر سخت حالت کې قرار ولري. که ته وغواړې او که نه ستا د بدن اعضا به ستا په خلاف ګواهي ورکړي. په مؤمنانو باندې به هیڅ سخت او خفګان نه وي. د خپلو عملنامو په لیدو به ډېر زیات خوشحاله شي او جنت به د دوی همیشنی کور وګرځي. خو مجرمین او د الله تعالی منکر او نافرمانه بندگان به چغې او فریاد وکړي چې وای تباه شو او هر څه ختم شول. دا خو یې زموږ ټول لوی او واړه اعمال لیکلي دي. کاش کې مې په دنیا کې بد ملګري نه وای ساتلي. کاش کې مې نیک اعمال ترسره کړي وای. او مخکې له دې چې ګناه وکړې په یاد ولره چې یوه ورځ به د خپل رب د خپل خالق په وړاندې له ترجمان پرته مخامخ ودرېږي او الله جل جلاله به له تا سره په خپله سوال او ځواب کوي. ای انسانه نور به څومره په دې دنیا کې ژوند وکړې؟ د ځوانۍ عمر به تر کره وي نور. څومره به له دې نیمګړې او دوکه کوونکې دنیا نه خوندونه واخلې؟ آیا هغه وخت نه دی را رسېدلی چې له ګناه لاس واخلې او د ابدي ژوند لپاره له ځان سره په همدې دنیا کې تیاری ونیسې؟ په والله قسم چې الله تعالی هیڅ کله نه غواړي چې د هغه بنده د جنت وبایلي او هغه د جهنم ته ولاړ شي. دا دنیا د هیڅ چا هم نه ده شوي او په دې دنیا مین انسانان ټول دوکه شوي. خپل رب ته د نجات لپاره ور وګرځه. بېشکه یوازینی همغه ذات دی چې نجات ورکوونکی دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.